آخر کار د پاکستان حکومت مکمل او صفا خبره وکړله چې د 15 تاریخ نه بعد SSC کارت لرونکي او ورسره د بغیر اسناده کم افغانان چې په پاکستان کې اوسېږي او ورسره هغه افغانان کم چې په ویزه باندې راغلي ول او ویزې ایکسپایر شوي دي د هغوی خلاف به اپریشن چې ده هغه شروع کیږي. اوس تقریبا بیګا د وایس اف امریکا ډیوا او ورسره BBC دي دوه چینلو چې ده هغوی صفا خبر خپور کړی ده چې په هغوی کې هغې واضحه ویلي دي چې د پاکستان حکومت اخرنۍ پرېکړه دغه ده چې تقریبا د 15 تاریخ نه بعد به یو افغان چې هم په پاکستان کې نه پرېږدي کومو سره چې SSC کارډ وي یا کارډ ورسره نه وي یا چې په ویزه باندې راغلي او ویزې ایکسپایر شوي هغه ټول به چې د پاکستان نه باسلی کیږي. تاسو ته به یاد وي چې څو ورځې مخکې هم د پاکستان حکومت دغه یو اعلان کړی و خو په هغې کې یې څه واضحه نه ویلي. نن هغوی هغه خبره واضحه کړله چې تقریبا څه د پاسه 1 میلیون کسان چې دي دوی سره SSC کارډ ده او پکې د SSC کارډ لرونکي دي او ورسره هغه افغانان دي کوم چې په ویزه باندې راغلي ویزې ایکسپایر شوي دي او په پاکستان کې اوسېږي او ورسره هغه افغانان چا سره چې بیخي اسناد شته دي نه. دغه ټولو باره کې اخرنۍ پرېکړه دغه ده چې د 15 تاریخ باندې به دوی یو بل اجلاس کوي چې په دغې کې به د 4 صوبو کوم مشران چې دي هغه شاملېږي او ورسره به د UNHCR والا هم کینی. ټولو په سربراهۍ کې به یو کمیټي جوړېږي هغه کمیټۍ چې کومه فیصله وکړله په هغې باندې به عمل کیږي. بیګا د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی کوم ویاندو هغه هم په وایس اف امریکا ډیوا ریډیو سره په مرکه ویلي ول چې د پاکستان وفاقي حکومت د خوا نه موږ ته دغه یو نوټیفیکیشن میلاو شوی و چې تاسو وګورئ چې په کومه علاقه کې تاسو سره افغان کډوال دي SSC کارډونو لرونکي دي تاسو لاړ شئ د هغوی سروې وکړئ د هغوی کورونو ته ورشئ د هغوی ډیټا راجمع کړئ. نو تقریبا یو موږ زیات ځایونو ته ورغلي یو د هغوی ډیټا موږ هم جمع کړې ده سره هم د هغه کډوالو متعلق خبرونه هم جمع کړي دي چا سره چې کارډونه نشته ده غیر قانوني دي او د چا چې ویزې ایکسپایر شوي دي هغې ټولو متعلق موږ سروې روانه کړې ده. تاسو کې به هم چا سره چې SSC کارډ وي تاسو کورونو ته به درغلي پولیس والا او ستاسو ډیټا به جمع کړي که چېرته درغلي نه وي نو تقریبا په یو څو ورځو کې به تاسو کورونو ته هم درشي او ستاسو ډیټا به چې ده هغه به ځان سره جمع کړي. پاتې سول POR کارډونو والا د هغوی متعلق په دې خبره کې څه ویلي نه دي خو کیدای شي چې د SSC کارډونو والا او د ختمېدو نه بعد د POR کارډونو والا هم افغانستان ته ولیږي. په دې کې زیات تر کسان دي چې هغه په سوشل میډیا باندې ویډیوګانې جوړوي چې دا د UNHCR سره چې د دوی تعلق د POR کارډونو والا د POR کارډونو والا دوی نشي باسلی خو دا خبره چې ده دغه غلطه ده ځکه چې پاکستان حکومت دې ځل ته صفا وینا وکړله. په دې کې په دغه رپورټ کې دوی دا هم ویلي دي چې موږ په راتلونکي وخت کې د UNHCR سره د POR کارډونو والا او متعلق څه اګریمنټ نه ساین کوو. راتلونکي وخت کې چې کوم اګریمنټ مونږ کړی ده لکه دې نه مخکې چې مونږ کومې پیسې اخیستي هغه وخت برابرېدو سره به مونږ د POR کارډونو والاو باندې هم شروع کوو. بیا به په راتلونکي وخت کې مونږ دوباره چې ده د UNHCR سره خپل اګریمنټ نه ساین کوو. UNHCR ته به هم مونږ واضحه خبره کوو چې په راتلونکي وخت کې مونږ د پیسو ضرورت نشته. تاسو چې څومره هم افغانان دي په پاکستان کې ژوند کوي هغه تقریبا 17 لکه 18 لکه افغانان وی جوړیږي نو دغه به هم د پاکستان نه باسه. یو مخکې ملګرو سره هم شیر کوي او هغه ملګري کوم چې زما په یوټیوب چینل باندې نوي راغلي نو یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د فیسبوک ملګرو نه هم دغه یو درخواست کوم چې په اولني کمنټ کې ما درته د چینل لینک پیسټ کړی ده تاسو ورسئ دغه چینل هم ځان سره سبسکرایب کړئ. د ویډیو د کتلو ډېره مننه. والسلام.